که فرض کا چرته د یو مسلمان سره د اسلام د وجې نه زیاتې وشي او هغه ته کمتره کتلی کېږي چې دی خو مسلمان دی او هغه سره بیا د هغې د وجې نه زیاتې وشي، نو هغې ته بیا ویلی کېږي اسلاموفوبیا. دغه شانتې په پاکستان کې نن سبا خو سیاست ډېر زیات دی که نه. فرض که ته د یو پارټۍ سپورټر یې او ته یو ځای ته جاب له لاړ شي او هغوی ته وپېژنې چې یاره دی خو پلانکی پارټۍ سپورټ کول والا دی او د هغې وجې نه تاله جاب درنه کړي، حالانکې ته د هغه جاب اهل وې، خو تاله صرف او صرف د خپل پولیټیکل ویوز د وجې نه تاله جاب درنه کړي، نو دا هم ډسکریمینیشن دی. مثال په طور په یو کمپنۍ کې هلکان هم جاب کوي او جنکۍ هم جاب کوي، یو شانتې جاب کوي، یو عمره کار کوي، یو عمره ګنټې کار کوي، صحیح ده، یو شانتې محنت کوي، خو هلته کې فرض کا هلک له زیاته تنخواه ورکوي او جنۍ له کمه تنخواه ورکوي، نو دا جنډر ډسکریمینیشن. او که ستاسو سره کله هم داسې ډسکریمینیشن وشي، نو پکار دی چې تاسو بیا د هغې خلاف یا عدالت ته لاړ شئ او یا چې څه هم تاسو د هغې خلاف کولی شئ، خو ته به چپ نه پاتې کېږې او راوچتېږې به کوم ځای کې هم ستا سره زیاتې شوي، د خپل حق دپاره به اواز خامخا اوچتې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږه ورډ آف د ډے نمبر 21 دی او نننی ورډ آف د ډے زمونږه دی ډسکریمینیشن. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ښه نو راځو خپل لیسن له ډسکریمینیشن ټکې جوړ شوی دی د ډسکریمینیټ نه. ډسکریمینیټ یو ورب دی، د ډسکریمینیټ فرست فارم دی ډسکریمینیټ او د هغې سیکنډ فارم دی ډسکریمینیټډ او د هغې تھرډ فارم دی ډسکریمینیټډ. او ډسکریمینیشن چې بیا موږ کله استعمالو نو دا بیا ایز ا ناون استعمالیږي او د دې کنټینیوس فارم جوړیږي ډسکریمینیټینګ. ډسکریمینیشن ته په اردو کې ویلی کېږي عصبیت، یعنی عصبیت جوړ شوی دی د تعصب نه، د چا سره تعصب ساتل، چا ته کمتر کتل، د چا سره بغض ساتل، د چا سره امتیازي سلوک کول، دې ته ویلی کېږي ډسکریمینیشن. که تاسو ته یاد وي تیر شوی چې مونږ کوم ورډ آف د ډے کړی و، یعنی ورډ آف د ډے نمبر 20، په هغې کې مونږ کړی و ریسزم او د ریسزم په باره کې مونږ ښه تفصیلي خبرې کړي دي. ریسزم او ډسکریمینیشن تقریبا یو څیز دی، خو په دې کې یو فرق دا دی. ریسزم خو تاسو ته ما ویلي و په تیر لیسن کې، ریسزم دې ته ویلی کېږي چې د چا سره د چا د ریس د وجې نه زیاتې کول، یعنی ریس ته ویلی کېږي چې یو انسان څنګه جوړ دی، د انسان رنګ څنګه دی، تور دی که سپین دی، یا سترګې وړې دي که لوی دي، شونډې غټې دي که نری دي، د دې وجې نه چې د چا سره زیاتې وشي، د چا سره امتیازي سلوک وشي، نو هغې ته خو ویلی کېږي ریسزم. صحیح ده، دا خو شو ریس، د چا د ریس خلاف، د چا ظاهري شکل څنګه دی، نو دې ته خو ویلی کېږي ریسزم. اوس ډسکریمینیشن ډېر غټ لفظ دی، ډسکریمینیشن په غټه سطح باندې ډېر وسیع لفظ دی. په ډسکریمینیشن کې بیا ریسزم راځي، یعنی ریسزم د ډسکریمینیشن یو شاخ دی. ډسکریمینیشن کې نور هم ډېر قسمونه راځي، صحیح ده، نو ډسکریمینیشن هم دې ته ویلی کېږي د چا سره امتیازي سلوک کول، دې ته ویلی کېږي ډسکریمینیشن، څنګه چې ریسزم و. مثال په طور د چا د مذهب د وجې نه، د چا د دین د وجې نه، یا د چا د عقیدې د وجې نه د هغه سره زیاتې کول، د هغه سره امتیازي سلوک کول، هغه ته کمتره کتل، دې ته ویلی کېږي ډسکریمینیشن. تاسو به کتلی وي په عامه دنیا کې، تاسو وګورئ، تاسو به اکثر خبرونه ګورئ یا په سوشل میډیا باندې هم ګورئ چې په یو ملک کې د یو خلکو سره د هغه د مذهب د وجې نه زیاتې کېږي، په څه ځای کې به د مسلمان سره د اسلام د وجې نه زیاتې کېږي، په څه ځای کې به د عیسایانو سره د هغوی د مذهب د وجې نه زیاتې کېږي، هغوی ته به کمتره کتلی کېږي. دغه شانتې د هندوانو سره هم کېدی شي چې هر څوک وي، هر یو مذهب وي، نو هغې ته بیا ویلی کېږي ریلیجس فوبیا. ریلیجس فوبیا دې ته ویلی کېږي چې د چا سره د چا د مذهب د وجې نه زیاتې کول، هغوی ته کمتره کتل، دا ټول راځي په ډسکریمینیشن کې، صحیح ده. دغه شانتې د دې لپاره بیا خپل الفاظ شته دي. که فرض کا چرته د یو مسلمان سره د اسلام د وجې نه زیاتې وشي او هغه ته کمتره کتلی کېږي چې دی خو مسلمان دی او هغه سره بیا د هغې د وجې نه زیاتې وشي، نو هغې ته بیا ویلی کېږي اسلاموفوبیا. یعنی هغه کس ته څوک چې زیاتې کوي، هغه زیاتې کوونکی یو قسم له بیمار دی، هغه ته یو فوبیا لګېدلې ده،
نو دې ته ویل کېږي اسلاموفوبیا. نو دغه شانتي که فرض که په یو ملک کې چېرته د یو عیسائی سره د هغه د مذهب د وجې نه یو کرسچن وي، د هغه سره د کرسچینټي د وجې نه د هغه سره زیاتې کېږي او هغه ته کمتره کتلې کېږي، نو هغې ته بیا ویل کېږي کرسچیانوفوبیا. دغه شانتي که د یو هندو سره زیاتې کېږي نو هغې ته بیا ویل کېږي هندوفوبیا. د هر یو مذهب د خلکو سره چې زیاتې کېږي نو هغه مذهب نوم او ورسره به ورسره فوبیا ووې، نو هغه ټکې به د هغې نه جوړ شي. صحیح ده؟ او دا ټول راځي په ډسکریمینیشن کې. نو دغه شانتي که فرض که ستاسو سره څوک زیاتې کوي نو تاسو ورته ویلی شئ چې هی از ډسکریمینیټینګ می. که هغه زیاتې ستا سره د مذهب د وجې نه کوي او که د نورو وجې نه هم کیدی شي. نورې وجې څه کیدی شي؟ ګوره ډسکریمینیشن کې بل یو اهم ډسکریمینیشن په عام ژوند کې کیږي. اوس د پاکستان خو څه نشم ویلی، خو په نوره دنیا کې دا هم کیږي. مثال په طور یو ډسکریمینیشن دی، هغې ته ویل کېږي ایج ډسکریمینیشن. ایج مطلب عمر، د چا چې د عمر څومره دی د هغې د وجې نه د هغه سره زیاتې کېږي نو دې ته ویل کېږي ایج ډسکریمینیشن، یا دې ته ایجزم هم ویل کېږي. صحیح ده؟ مثال په طور ستا عمر دی 13 کاله، ته د 30 کالو یې او ته په یو کمپنۍ کې کار کې او ستا ښه ایکسپیرینس یې په هغه کمپنۍ کې او ټول ته پته چې ته په هر څه باندې پوهېږې، ښه صحیح کار کولی شي. او فرض که د هغه کمپنۍ چېرته کې په یو ځای کې یو پریزنټیشن وي او ستا حق کېږي چې ته هغه پریزنټیشن ته لاړ شې، ځکه چې ته د ډېر وخت نه په دغه فیلډ کې او په دې کمپنۍ کې ټولو ته پته چې ته په دې کار باندې ښه پوهېږې، ستا حق کېږي چې ته هغه پریزنټیشن ته لاړ شې. خو کمپنۍ دا سوچ کوي چې ته خو یې د 13 کالو د 30 کالو یې، خو ته ښکارې ینګ، ډېر ینګ ښکارې. نو که ته چېرته غټ پریزنټیشن ته لاړ شې نو خلک به تاله لفټ نه درکوي ځکه چې ته ډېر ینګ ښکارې. نو ستا په ځای باندې به مونږ دا بل کس چې هغه هم د 30 کالو دی او یا کیدی شي چې هغه بل کس د 29 کالو وي، ستا نه کشر وي، خو هغه په شکل باندې ستا نه مشر ښکاري او ایکسپیرینس ښکاري نورو خلکو ته، صرف د ظاهري شکل د وجې نه. نو کمپنۍ که فرض که ستا په ځای باندې هغه بل کس ولیږي پریزنټیشن ته، نو دا اصل کې ستا سره ایج ډسکریمینیشن وشو. دا ستا سره ستا د عمر د وجې نه زیاتې وشو، امتیازي سلوک تر سره وشو، تا ته یې کمتره وکتله. دغه شانتي د دې ایج ډسکریمینیشن علاوه بل یو ډسکریمینیشن کیږي ډسیبلټي. ډسیبلټي ډسکریمینیشن دې ته ویل کېږي ډسیبل ویل کېږي چې یو کس معذوره وي. نو اوس فرض کا یو کس په خپو باندې شل دی، په خپو باندې معذوره دی، په ویل چیر باندې، خو د هغه لاس ښه صحیح کار کوي او فرض کا د هغه سره د کمپیوټر ښه نالج دی، ټایپینګ هر څه کولی شي، نو په هغې کې خو د هغه د خپو څه کار نشته دی که نه، ټول د لاسونو کار دی او د کرسۍ د ناستې کار دی. که فرض کا په یو کمپنۍ کې چېرته د کمپیوټر اپریټر یو جاب وي او هغه معذوره کس هغه انټرویو له لاړ شي او هغوی ورله د دې وجې نه جاب ورنه کړي چې دی خو په خپو باندې شل دی، حالانکې د هغه په جاب کې د هغه د خپو هېڅ څه کار نشته دی. هغه به دفتر ته ځي، په خپلې کرسۍ باندې به ناست وي، کار یې ټول د لاسونه وي، خو بیا هم هغه له جاب ورنه کړي چې دا خو معذوره دی. نو دې ته ویل کېږي ډسیبلټي ډسکریمینیشن. دا د هغه سره امتیازي سلوک شو، ځکه چې هغه ته چې کم کار غواړي د هغه نه هغه کار کولی شي، خو ستا خوښ نه دی ځکه چې هغه معذوره دی. نو دا هم د هغه سره زیاتې دی، دې ته ډسیبلټي ډسکریمینیشن ویل کېږي. دغه شانتي په پاکستان کې نن سبا خو سیاست ډېر زیات دی که نه. فرض که ته د یو پارټۍ سپورټر یې، یو پولیټیکل پارټي سپورټ کې او ته یو ځای ته جاب له لاړ شي او هغوی ته وپېژنې چې یاره دی خو پلانکی پارټۍ سپورټ کولو والا دی، د هغه پارټۍ په منشور باندې عقیده لري، بلیف یې هغه دي، د هغې وجې نه تاله جاب درنه کړي، حالانکې ته د هغه جاب اهل وې، حالانکې ته په هغه جاب باندې ښه صحیح پوهېدې، د ډېرو خلکو نه ته په هغې کې ښه، خو تاله صرف او صرف د خپل پولیټیکل ویوز د وجې نه تاله جاب درنه کړي، نو دا هم ډسکریمینیشن دی. دغه شانتي د دې نه علاوه میریج ډسکریمینیشن هم وي. میریج ډسکریمینیشن دې ته ویل کېږي که فرض که د چا واده شوي وي، څوک واده کړی وي او هغه یو ځای ته فرض که جاب له لاړ شي، یو کمپنۍ ته لاړ شي او هغوی ولې د دې وجې نه جاب ورنه کړي چې ده خو واده کړی دی او د ده خو بچي دي او مړه دی به ټول عمر به لانجې کوي، کله به چوټي اخلي او کله به فیملي له ټیم ورکوي او کله به یې څه مسلې او کله به یې څه مسلې وي او د دې وجې نه بیا هغه له جاب ورنه کړي، نو دا هم ډسکریمینیشن دی. ځکه چې فیملي خو هر څوک لري، څوک بیمار کېدی هم شي، که چا فیملی نه وي خو هغه بیمار کېدی نه شي. نو دغه شانتې د دې وجو نه د چا سره زیاتې کول، د چا سره امتیازي سلوک کول، دې ته ویل کېږي ډسکریمینیشن. دغه شانتي یو بل قسم ډسکریمینیشن دی، هغې ته ویل کېږي جینډر ډسکریمینیشن. جینډر ویل کېږي چې د چا جنس څه دی
الک دی او که جنۍ ده د دې وجې نه چې د چا سره زیاتې وشي چې هغه یا الک دی او یا جنۍ ده نو دې ته ویل کېږي جنډر ډسکریمینیشن. مثال په طور په یو کمپنۍ کې الکان هم جاب کوي او جنکۍ هم جاب کوي، یو شانتي جاب کوي، یو عمر کار کوي، یو عمر غنټې کار کوي، صحیح ده، یو شانتي مهنت کوي، خو هلته کې فرض کا الک لا زیاته تنخواه ورکوي او جنۍ له کمه تنخواه ورکوي، نو دا جنډر ډسکریمینیشن دی. د هغه جنۍ سره امتیازي سلوک دی، د هغې سره ډسکریمینیشن دی. یا که فرض کا جنۍ له زیاته تنخواه ورکوي او الک له کمه تنخواه ورکوي نو کار یو شانتي کوي، نو دې ته ویل کېږي جنډر ډسکریمینیشن. یا د دې علاوه نورې هم ډېرې وجې کېدای شي د جنډر ډسکریمینیشن، خو چې په کم ځای کې هم تاسو وګورئ چې د چا سره د چا د جنډر د وجې نه زیاتې شوي وي. یو خدای وي چې د یو کس سره جایز وجه وي، یو معقول وجه وي چې زه ولې دا یو کار کوم یا په دې خلکو کې فرق ولې کوم، که د هغه سره څه جایز وجه وي خو بیا خو صحیح ده. خو مونږ خو د ډسکریمینیشن خبره کوو. ډسکریمینیشن مطلب دا دی چې زیاتې وشي، یعنی د هغه سره څه جایز وجه نه وي، انصاف ونه کړي او زیاتې وکړي، نو دغې ته بیا ویل کېږي ډسکریمینیشن. اوس دلته کې دوه اهم ټکي نور زده کوئ. یو دی وکټمایزیشن. وکټمایزیشن دې ته ویل کېږي که فرض کا د ستا سره چېرته په یو ځای کې زیاتې شوې وي، د چا سره ډسکریمینیشن شوی وي او هغه بیا د هغې خلاف عدالت ته لاړ شي او یا په هغه باندې چېرته په یو کمپنۍ کې تا په خپل منیجر باندې یا په خپل سپروایزر باندې د کمپنۍ چې کم باس دی هغه ته دې شکایت کړی وي او د هغې د وجې نه بیا د هغه ته بدې شي او ستا سره امتیازي سلوک کوي، ستا سره زیاتې کوي چې تا په ما باندې شکایت کړی و، نو دغې ته بیا ویل کېږي وکټمایزیشن. او دې ته هم وکټمایزیشن وایي که فرض کا یو کس د چا سره ډسکریمینیشن کړی وي، یو کس د چا سره زیاتې کړی وي او ته د هغه کس ملګرتیا وکړې چې یار د ده سره زیاتې شوې دی، داسې نه ده پکار، او د هغه سره د ملګرتیا د وجې نه ستا سره بیا زیاتې کېږي، نو دغې ته هم ویل کېږي وکټمایزیشن. او بل یو ټکی دی هراسمنټ. هراسمنټ دې ته ویل کېږي په چا باندې آواز کول، په چا باندې غلط آواز کول، څوک په لار روان یا څوک ته غلط آوازونه په چا پسې وکړي، یا څوک چاته د لاسونو نه غلطې اشارې وکړي، یا څوک چاته داسې شکل جوړ کړي چې په هغې کې د هغه بېعزتي وي. دغه شانتي چاته ایمیل کول، غلط ایمیل کول، چاته په ایمیل کې کنځلې کول، یا چاته په کمنټس کې کنځلې کول، یا چاته په سوشل میډیا باندې هر قسم کنځلې وغیره کول، نو دا راځي په هراسمنټ کې. هراسمنټ اصل کې ویل کېږي په اردو کې راځي هراساں کرنا، د چا سره زیاتې کول، په چا باندې ذاتي حمله کول. نو د دې نه علاوه نور هم ډېر قسم ډسکریمینیشنز کېدای شي. د دنیا په یو ملک کې هم د دې اجازت نشته دی. څومره چې هم دا ډسکریمینیشنز نن مونږ په دې لیسنز کې وکړله، د دې ټول قسم ډسکریمینیشنز د دنیا په یو ملک کې هم اجازت نشته دی. یو قانون هم د داسې قسم ډسکریمینیشن اجازت نه ورکوي، او که ستاسو سره کله هم داسې ډسکریمینیشن وشي، نو پکار دی چې تاسو بیا د هغې خلاف یا عدالت ته لاړ شئ او یا چې څه هم تاسو د هغې خلاف کولی شئ، خو ته به چپ نه پاتې کېږې او راوچتېږې به کوم ځای کې هم ستا سره زیاتې شوي، د خپل حق دپاره به آواز خامخا اوچتې. نو زما امید دی چې تاسو به په دې ټول ټکو باندې پوه شوي یئ. نو اوس تاسو د ټولو دپاره هوم ورک دا دی که ستاسو سره هر قسم ډسکریمینیشن شوی وي، وکټمایزیشن در سره شوی وي، هراسمنټ در سره شوی وي، نو هغه تاسو په کمنټس کې ولیکئ. او که فرض که ستاسو سره په دې درې واړو کې یو قسم زیاتې هم نه وي شوي، نو تاسو د دې درې واړو ټکو ډسکریمینیشن، وکټمایزیشن او هراسمنټ د دې خلاف یو سنټنس په کمنټس کې ولیکئ. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.